سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند راولپنډۍ مشر چودھري عبدالباسط افغانستان ته د تیښتې پر مهال د پاکستاني ځواکونو لوري په تورخم کې نیول شوي دي. دا چې نوموړی ولې افغانستان ته تښتېدو، څه مشکل و، جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستاني رسنیو وینا عبدالباسط د پاکستان پارلمان د پخواني غړي چودھري امجد محمود زوی دی چې په وروستیو کې د پاکستان د حکومت له لوري ممنوع الخروج اعلان شوی و. د معلوماتو له مخې نوموړي غوښتل د افغانستان له لارې اروپایي هیوادونو ته تیښته وکړي چې د دې لپاره یې اسناد هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته هلته د پاکستاني اتباعو تګ راتګ زیات شوی چې له امله یې اندېښنې پیدا شوي دي. تاسو د دې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ. بل پلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسیف وایي چې د جاپان حکومت له افغانستان سره 10 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسیف ویلي چې دغه مرستې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې له لارې ترسره شوي دي. ټاکل شوي دغه مرستې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي او د هیواد د 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. بلخوا مې روغتیا وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د پولیو واکسین کمپاین به سبا د شنبې په ورځ په ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې پیل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه 4 ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي.